أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله به فرمایي زی تاسو همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسو څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیرې شوې ډلې ورغلي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو په خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټول هلته سره یو ځای شي نو هر وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په جواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته وایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود. اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولرئ چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پران نه نستل شي. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تېرېدل. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکوموو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د هغو لپاره به د دوزخ لاندې ستونه یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوخ وي. دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به مونږ ایسته کړو. د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله. مونږ په خپله لاره نشوای موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې. زمونږ د رب لېږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسو د هغه وارثان ګرځېدلی یاست
تاسو ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسو کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي او به وایي مونږ خو هغه ټولې ژبنیانې وعدې بشپړې وموندلې چې زمونږ پروردګار له موږ سره کړې. آیا تاسو هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې ستاسو رب کړې وي؟ هغوی به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو आवाज کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دی وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي او به وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړاو. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسو ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې په یوه ستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه یې انکار کاوه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.